امر بالمعروف کو نهی لمنکر، امر بالمعروف کو نهی لمنکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ونی لاندې او مهم خبرونه تګ پس بنلار کو مون د پیغمبر. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفی تیر اونۍ د افغانستان لپاره د جاپان هیواد له نوي سفیر تاکیوشي کورمایا سره وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد نوي سفیر تاکیوشي کورمایا په هیواد کې له تامین امنیت څخه خوښي وکړه او د اسلامي امارت له لوري د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزه او مخنیوی د ستاینې وړ وباله او زیاته یې کړه چې نړیوالې ټولنې ته هم د اسلامي امارت دا کړنه د ستایلو وړ ده. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف محتسبینو په تیره یوه اونۍ کې د مرکز ګردیز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 120 جماعتونو له ملا امامانو 55 روغتونونو 55 ښوونځیو او 8 تجارتي ځایونو له مسؤلینو سره د همغږۍ او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د ازالې په موخه بیلابیلې اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو د یادو ځایونو پر مسؤلینو ټینګار وکړ چې ورسپارل شوي مسؤلیتونه په پوره امانتدارۍ ترسره کړي، له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي او د داسې کړنو ترسره کولو ډډه وکړي چې د اسلامي نظام له اصولو سره په ټکر کې وي. د غزني ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د یاد ولایت له دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د معروفاتو د اقامې، د منکراتو د مخنیوي او د هغوی د ستونزو اوریدلو په موخه ولسي ناستې ترسره کړي. د غرض د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د 22 حوزو اړوند ښوونځیو څخه د خپلو ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې تړاو د یاد ریاست محتسبین زیاتوي چې د کړنو له شروع سره په یادو ځایونو کې د ډیرو ستونزو مخه نیولې او د وزارت له لوري ټاکل شوې سپارښتنې پلي شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو په تیره یوه اونۍ کې د 80 جماعتونو له ملا امامانو سره په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو د مخنیوي په پار ناستې ترسره کړي. په ورته وخت کې د یاد ولایت محتسبینو د 14 نظامي مرکزونو څخه د امر بالمعروف وزارت له لوري په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه د ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. امر بالمعروف کو نهی لمنکر، امر بالمعروف کو نهی لمنکر.